السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د جناب سیدنا محمد صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم عادت مبارک دا و چې په کال کې به کمې شي میاشتې راکلي او کمې شي ورځې به راکلي، د هغو بیان به خپل امت ته کاوه. نو علما ورثه د انبیاو دي، نو پر موږ باندې هم دا لازم ده چې امت ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د هغو ورځو د هغو شپو فضایل بیان کړو چې د الله رسول موږ ته بیان کړي دي. نور عمل کول نه کول د هغو کار دی. په هغو کې یو هغه میاشت را روانه ده چې موږ تاسې ورسره واقع کېدونکي یو چې د رجب میاشت ده، او بعضې خلک یې د خدای تعالی میاشت بولي، چې دا په قرآن عظیم شان کې هم خپل حیثیت لري. دغه میاشت چې الله جل جلاله د سورة توبې په 14 آیات کې راته وایي ومنها 4 حرم، د دې میاشتو څخه الله جل جلاله وایي 4 میاشتې هغه ډېر د عزت او د احترام میاشتې، په هغه کې الله جل جلاله قتلونه بند کړي دي. نو دا مفصل بحث او مفصل بیان غواړي چې په ګانټو باندې، خو موږ به د نمونې دپاره د دغې میاشتې فضایل او د دغې میاشتې برکات و امت ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک بیان کړو. د انس رضی الله مبارک څخه روایت دی، هغه قال رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ویل ان فی الجنة نهرا، په تحقیق سره په جنت کې یو نهر د واله ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک یقال له رجب، هغه نهر ته رجب ویل کیږي. اشد بیاض من اللبن، تر شیدو ډیر سپین دی هغه نهر، هغه اوبه او تر عسلو ډیر خوږې دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وی دا دغه چا د پاره دی من صاب من رجب یوما، هغه څوک چې د رجب څخه یوه روژه ونیسي د دغې د خدای تعالی د میاشتې، سقاه الله من ذلک نهر، الله جل جلاله به د دغه نهر څخه اوبه ورکړي. دا هغه څوک دغه اوبه څښلی سي چې د دغې میاشتې روژه یې نیولي، هغه امتي چې د دغې میاشتې روژه یې نه یې نیولې، د هغه دپاره په دې کې حصه نشته. او دغه رنګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک څخه روایت یو من صام یوما من رجب، که چا یوه روژه د رجب د خدای تعالی د میاشتې روژه ونیوله کان کصیام سنة، دا دومره ثواب لري لکه د بسته کال چې د انسان روژه وي. ومن صام 7 ایام، که چا 7 ورځې د دغې میاشتې څخه روژې ونیولې، رسول الله صلی الله علیه وسلم یوه دروازې د دوژخ به په ورځ د قیامت ورلره بندې شي. ومن صام 8 ایام، که چا 8 روژې د دغې میاشتې ونیولې، رسول الله صلی الله علیه وسلم 8 دروازې د جنت به ورلره خلاص شي. ومن صام 10 ایام، که چا 10 ورځې د دغې میاشتې روژې ونیولې، رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وی الله جل جلاله به د هیڅ شي پوښتنه نه ځینې وکړي چې الله جل جلاله ده لره ورکړي دي. او دغه رنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وی که چا 15 ورځې د دغې میاشتې روژې ونیولې، الله جل جلاله به ما تقدمه ګناهونه ور معاف کړي. او دغه رنګه د انس رضی الله مبارک څخه روایت دی چې دغه رجب دا د الله جل جلاله میاشت، شهر الله عز وجل، او چا که د دې میاشتې عزت وکړي نو د الله د امر د الله جل جلاله د ذات عزت یې وکړي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وایي شعبان برات هغه زما میاشت ده، که چا د شعبان عزت وکړي تعظیم یې وکړي هغه زما تعظیم وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي څوک چې زما تعظیم وکړي د هغه دپاره به په ورځ قیامت زه یو ذخیره یم. او که څوک د الله جل جلاله د میاشتې تعظیم وکړي چې د خدای تعالی میاشت ده، الله جل جلاله به جنات نعیم ته ورولي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وایي شهر رمضان شهر امتی، هغه زما د امت میاشت ده، که چا د دغې میاشتې عزت وکړي په دغه میاشت کې روژه ونیوله، رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیس علیه ذنب، پر ده باندې به هېڅ ګناه نشي پاته، الله جل جلاله به معاف کړي وبې بخښي. او دغه رنګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک څخه روایت دی، سلمان فارسي راته مبارک وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ویل دي فی رجب یوم ولیله، په دغه میاشت کې یوه ورځ او یوه شپه شته، که چا د دغې ورځې روژه ونیوله او د شپې عبادت کې وکړي لکه 100 کاله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وایي هغه دی روژه ونیسي او 100 کاله په عبادت باندې ولاړ وي. او دغه رنګه د جناب سیدنا محمد صلی الله علیه وسلم مبارک څخه روایت دی چې په دې میاشت کې یوه شپه شته چې په هغه شپه کې الله جل جلاله عبادت کوونکي ته هغه ډېرې نیکۍ ورلیکي. او دغه رنګه د رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم څخه روایت عن ابو هريره رضی الله عنه،
بهرات مبارک څخه روایت رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي چا که د 28 روژه د خدای تعالی د میاشتې ونیوله کتب له صیام 60 شهرا الله جل جلاله به د شپېتو میاشتو ثواب ورکړي لکه شپېته میاشتې روژه وي. دا 28 د رجب دا هغه ورځ ده چې الله جل جلاله جبرائیل علیه السلام او رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ته په نبوت سره راواستوه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبعوث ته رسالت یې ورته راوړي. او دغه رنګه وایي الله جل جلاله میاشتې ښایسته کړي دي په 4 میاشتو سره چې ذوالقعده ده، ذوالحجه ده او محرم ده او د رجب دی. او دغه رنګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک څخه روایت دی وایي اوله جمعه د رجب د میاشتې چې شپه د جمعې مبارکې هغه وسلس ته درېمې ته ورسیږي لا یبقى ملک الا ويستغفر لصوام رجب. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وایي هیڅ ملکه هغه نه پاتېږي بلکې مغفرت غواړي هغه روژې نیونکي د رجب لره چې د دغې میاشتې روژه نیسي. او د انس رضی الله مبارک څخه روایت قال رسول الله صلی الله علیه و آله وصحبه وسلم من صام 3 ایام من شهر. رسول الله صلی الله علیه وسلم که چا د دغې میاشتې څخه 3 روژې ونیولې الله جل جلاله به د 900 کلو 900 سنه د 900 کلو د عبادت ثواب الله جل جلاله ورکړي. او دغه رنګه د بیبي عایشې صدیقې رضی الله عنها مبارک څخه روایت دی وایي د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک څخه مې اورېدلي چې الله جل جلاله په 4 شپو کې ډېر خیر او ډېر فضل پر انسانانو باندې نازلوي چې هغه لیلة الضحی هغه د لوی اختر شپه ده او لیلة الفطر او د کوچني اختر شپه ده او د برات 15 دی یعنې د برات 15مه او رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي و اول لیلة من رجب هغه اوله شپه د رجب په دې کې الله جل جلاله یو ډېر غټ رحمت پر انسانانو بندگانو باندې نازلوي. او دغه رنګه د ابي امامه رضی الله عنه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وایي 15 شپې لا ترد فيها دعوه په دې کې دعا نه ردیږي. اوله شپه د رجب ده او د برات د 15 شپه ده او د جمعې مبارک شپه ده او د اخترانو شپه ده. مکاشفة القلوب صفحه 451 باب نمبر سلم باب فی فضائل رجب امام غزالی رحمت الله مبارک دې ته مفصل وضاحت ورکړی. او دغه رنګه امام ابي محمد الحسن بن محمد چې په 350 کې وفات شوی دی مستقل کتاب لري فضائل شهر رجب د مستقل بحث پر دې باندې کړی دی. د انس رضی الله مبارک څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک چې به د خدای تعالی میاشت راله ده به دا دعا کول اللهم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان یا رب وبلغنا رمضان یا رب ته موږ روژې ته ورسې او برکت موږ ته په رجب او په شعبان په برات کې راک. او دغه رنګه د ابو هريره مبارک څخه روایت چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم په تحقیق سره رسول الله صلی الله علیه وسلم و میاشت مکمله روژه نه نیوله د رمضان ما سوى الا رجب و شعبان او د شعبان روژه به رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک دغه 2 میاشتې بیا پرانیولې. او دغه رنګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک څخه روایت عبد الله بن عباس رضی الله عنه مبارک روایت کړی دی و من صام یوما من شهر حرام که چا د شهر حرام څخه یوه روژه ونیوله چې په هغه شهر حرام میاشتې کې هغه رجب هم دی کتب الله له بكل یوم شهرا پر هر روژه به الله یوه میاشت روژه ثواب ورکړي. او دغه رنګه د ابي سعید خدري رضی الله عنه مبارک څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم رجب من شهور الحرم چې وای دا رجب د هغه اشهر الحرم میاشتو څخه دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وای د دغه میاشتې هغه ورځې مکتوبه علی ابواب السماء السادسه پر اوم شپږم اسمان باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغه میاشتې د ورځو نومان لیکلي دي. فاذا صام الرجل منه یوما که څوک په دغه میاشت کې یوه ورځ روژه ونیسي رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وای دغه دروازه چې په شپږم اسمان کې د روژې نومان پر لیکلي دي دغه وږغیږي ونطق اليوم او هغه ورځ د رجب وږغیږي و یا رب دغه انسان ته مغفرت وکړه بخښ ورلره وکړه هغه روژه ونیوله الله جل جلاله وایي تاسو شهیدان سي ما هغه ته بخښه کړې ده. او دغه رنګه د عکرمه او د عبدالله بن عباس رضی الله عنهما څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صوم اول یوم من رجب د خدای تعالی د میاشتې اوله روژه کفاره 3 سنین د 3 کلو د ګناهو کفاره ده.
او دومه روژه د 2 کلو د ګناهو کفاره ده او درېمه روژه هغه د 1 کال د ګناهو کفاره ده. ثم كل يوم شهر هغه هر ورځ روژه هغه بیا د 1 میاشت د ګناهو کفاره ده. فضائل شهر رجب صفحه اوله بیا تر 9 پورې ده. ابي محمد الحسن بن محمد چې په 350 کې وفات شوی دی مفصل بحث ورکړی او دغه رقم امام بهقي رحمت الله علیه مبارک فضائل الاوقات یو کتاب لري د اوقاتو په باره کې صفحه 20 بیا تر 50 پورې دې ته مفصل بحث ورکړی دی امام بهقي رحمت الله علیه چې په حدیثو کې ډېر غټ شخصیت دی او بیخي منل شوی شخصیت دی. او دغه رنګه امام غزالی رحمت الله علیه په مکاشفة القلوب صفحه 450 کې حقایت وړاندې کوي. وان امرأة في بيت المقدس په مقدس کې یو ښځه وه دی به هره ورځ د رجب په میاشت کې په هره ورځ کې قل ولا شریفه هغه بیخي ډېر په کثرت سره ویله حتی 12,000 واره به هره ورځ ویل او دی به په دغه میاشت کې یو کپړه یو قمیص واغوستی د عبادت لپاره. نو یو وخت کې مریضه سوه اولاد یې وصیت وکړي چې زه مړه سوم په دغه قمیصه کې چې ما په دې میاشت کې عبادت کوه په هغه کې ما پټه کړه. نو کوم وخت چې وایي دا مړه سوله هغه زوی یې وصیت نه کوي پر ځای یو ښه کفن یې ورکوي. ماښامه دغه ځوان خپله مور په خوب کې ولیدله دا ورته وایي چې زه له تا څخه غیر راضیتین راضي نه یم تا زما په وصیت عمل نه وکړي. دی چې له خوبه راپورته سو ډېر په بیره کې او ډېر په وهم کې و هغه د دې قمیص یې راواختی په نبش قبرها د دې قبر یې هغه وشنی قبر چې ور وشنی دا نسته فتحیر اریان چیرې تللی د مور مې چیرې ده یو اواز یې واورېدی اواز کې دا ورته ویل کېږي ایا ته نه پوهېږې هغه څوک چې په رجب کې زموږ اطاعت وکړي لا نترکه فردا وحیدا هغه موږ یوازې نه پرېږدو دلته. نو محترمینو دغه د عبادت میاشت ده دا د برکت میاشت ده په دې کې عبادتونه وکړي نفلونه وکړي خیراتونه وکړي روژې ونیسي ذکرونه ډېر وکړي د الله تلاوتونه د قرآن وکړي او درود پر رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک باندې ډېر ووایي. او دغه رنګه د ثوبان اتنو مبارک څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک پر یو ادیره باندې راتېرېدی ویې ژړل بیا ولیا ثوبان هؤلاء يعذبون في قبورهم دغه انسانان په عذاب دي په قبرو کې ما دعا وکول الله جل جلاله عذاب ځینې ایسته کړي. یا ثوبان لو صاموا هؤلاء یوما من رجب دغه خلکو که د خدای تعالی د میاشتې یوه روژه هم نیولې وای یوه شپه عبادت کړی وای دی به په عذاب کې نه وای مبتلا سوی. وای ما ورته یا رسول الله بصوم یوم وقیام لیله د په یوه روژه د رجب او په یوه شپه د رجب د عبادت دغه خلک د عذاب څخه خلاصېدلی سوی. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک نعم والذي نفسي بيده رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک زما د قسم په هغه ذات چې زما نفس د ده په قبضه کې دی په قدرت کې دی یو مسلمان نر او ښځه دغه روژه نه نیسي او عبادت نه کوي بلکې کې وکړي الله جل جلاله یې هغه شپه په کال ور حسابي هغه ورځ د کال په عبادت ور حسابي هغه شپه د کال د شپو په عبادت باندې ور حسابي. او دغه رنګه شیخ عزالدین بن عبدالسلام رحمت الله وایي که څوک د رجب د میاشتې د روژې څخه منع کوي پوه جاهلون هغه سړی جاهل دی. نو محترمینو پخوا زمانه کې له دغه بدبیه خلک وله دغه وابیان تاسو پر دغه باندې معلوموئ کومې مبارکې ورځې چې په کال کې راځي دی وایي بس ورځې هیڅ فرق نه لري بس هره ورځ ښه ورځ ده هره ورځ خود ښه ورځ ده چې په عبادت ولمانځل سي. خو الله جل جلاله دې امت ته فصلونه ورکړي دي لکه د دنیا کې چې فصلونه ستا یو راغی یوه میاشت د یوه شي سیزن یي بله میاشت د بل شي سیزن یي یو وخت غنم یي بل وخت کې انګور یي د انګورو د غنمو فصلونه سره جلا وي
د انارو د انګورو فصلونه سره جلا وي په مختلفو اوقاتو کې وي. دا رنګ د عبادت فصلونه لري پر دې امت باندې الله رحمت کړی ده. داسې ورځې ورکړي دي چې په هغو کې یوه ورځ په کال ورحسابي او په کلو یې ورحسابي. نو وابیان د دې ښو ورځ څخه هغه لرې خلک دي، هغه نه د رجب نه د شعبان هغه د دې فضائل نه مني، نه عقیده ورته لري. او الحمدلله چې الله جل جلاله موږ تاسې د هغو ډلو څخه نه یو کړي. او دغه رنګه ابو سعید خضري راته نوم مبارک وایي د دغې میاشتې اوله ورځ زه رسول الله صلی الله مبارک ته ورغلم. وایي دا ورته یا ابي سعید دا ډېره د خیر ورځ ده او یو عظیمه ورځ ده، د برکت ورځ ده. وایي ما ورته یا رسول الله څنګه؟ وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک راته وویل چې اخي جبرائیل علیه السلام رالی راته ویل چې الله جل جلاله په دغه میاشت کې الله جل جلاله ملایکو ته امر وکړي هغه اوازونه وکړي خو هغه ثقلین نه اوري. او دا د توبې میاشت ده، نو په توبه لیمان هغه چا لر د خوشحالي وي چې توبه په دې میاشت کې وکړي. او دغه رنګ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه مبارک په غنیه کې وایي چې دا یو عظیمه میاشت ده، په دغه کې چا هغه یوه روژه ونیوله الله جل جلاله به هغه ورلره د 3,000 کلو ثواب ورکړي. او دغه هغه امت دی چې الله دومره رحم ورباندې کړی دی چې په قرآن کې الله راته وایي لیلة القدر خیر من 1000 شهر. د لیلة القدر شپه یې را کړې ده، برات یې را کړی دي، رجب یې را کړی دي، د اخترانو شپې یې را کړی دي چې په دې کې عبادتونه الله جل جلاله ډېر اضافه کوي. نزهة المجالس الصبحه 152 144 هغه فضائل الرجب. دا هغه امت دی یو څوک به ووایي چې دا څنګه عبادت دی چې یوه شپه یې په څو کلو باندې را بدلیږي. دا هغه امت دی رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وایي په ورځ قیامت به زما یو امتي راوړل چې د الله او حضور ته عملنامې به یې راوشني. په عملنامو کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي هغه په لکهاو روژې لیکلي وي، په عملنامو کې به په لکهاو لمنځونه لیکلي وي، په عملنامو کې به په لکهاو په میلرهاو خیراتونه لیکلي، او په عملنامو کې به په میلرهاو حجونه لیکل سوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وایي امتي به حیران پاتې سي چې یا رب دغه خو ما نه دي کړی، په ژوند کې مې یو حج هم نه دی کړی، دا څومره عبادتونه دي. وایي ملایکې به ورته ووایي چې دغه امت مرحومه د رسول الله صلی الله علیه وسلم امت ته لقب امت مرحومه ورکول سوی دی، الله رحم ورباندې کړی دی. وایي دا د هغه امت مرحومه هغه ثوابونه دي چې دوی به بخښلو امت ته. خو هر مسلمان چې لاس پورته کړي وایي یا رب زما د عبادت ثواب و ټولو امت ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم وبخښه. هر سړی چې عبادت کوي نو تاسې اوس فکر وکړئ پر مخ د مځکې څومره مسلمانان ګرځي، څومره روژې نیسي، څومره حجونه کوي، څومره عمرې کوي، څومره ختمونه د قرآن عظیم شان کوي، څومره درودونه وایي. دغه ټول اعمال سره رسیږي الله جل جلاله دې امت ته ورسوي. یو افضله د امتو یو که موږ په ځان باندې پوسو چې موږ کم خلک یو. د هغه امت دی چې موسی علیه السلام الله جل جلاله سره هغه پر قیتور باندې مناجات وسو. الله جل جلاله ورته وایي یو داسې امت دی چې یوه نیکي په 10 ور بدلوم او که اخلاص ورسره و په 900 ور بدلوم. او دا هغه امت دی که د ګناه اراده وکړي، د ګناه قصد وکړي، نه په نسم چې تر هغه وخته پرې ګناه نه یې کړی. خو دا هغه امت دی چې د نیکو اراده وکړي، که څوم هغه نیک کار نه وکړي الله جل جلاله ورته وایي چې د دغه امت ته زه پر هغه قصد او پر اراده د خیر ور ثواب ورکوم. الله جل جلاله ورته دا هغه امت دی چې هغه تللو ته به د راتلونکو د عبادت ثواب ورسیږي، هغه به دعاوې کوي، د هغو په حق کې به قبلیږي. الله جل جلاله د دې امت مرحومه د دې امت مبارکه صفت موسی علیه السلام ته وکړي. موسی علیه السلام الله جل جلاله ته وایي یا رب دغه امت خو ما ته راکړه. الله جل جلاله ورته وایي دا امت د سردار د انبیاو د سردار د محمد صلی الله علیه وسلم امت دی، هغه ته به ورکول کیږي.
موسی علیه السلام چې نا امید چې دا امت ماته نه راکول کېږي بیا یې لاس پورته کړو الله جل جلاله ته ول یا رب فاجعلني فی امتي ما د ده په امت کې وګرځوه الله جل جلاله په ورځ قیامت به د ده په امت کې بیا تا حساب کړم نو ټول انبیا به د رسول الله صلی الله علیه وسلم د امتیت تر بیرغ لاندې جنت ته ننوځي اول به رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک جنت ته ننوځي بیا به ټول انبیاء کرام جنت ته ننوځي خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر قیادت لاندې به جنت ته ځي بیا به په امتو کې اولنی له انبیاء رابعد ابوبکر صدیق راتنو مبارک په جنت ته ننوځي بیا به عمر راتنو بیا به عثمان رضی الله عنه بیا به علي رضی الله عنه بیا به نو څومره رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ته په هغه اورجندي وي او څومره رسول الله صلی الله علیه وسلم متابعت یې کړی هغه بیا جنت ته له مخې ننوځي محترمینو دا د برکات او دا د انوار او د رحمت میاشت چې پر مؤمنانو باندې په دغه میاشت کې د الله رحمت اوري نو محترمینو دا میاشت په عبادت باندې ولمانځئ دا الله د قرآن تلاوت کې وکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي دا د الله میاشت په قرآن باندې ښایسته کړي شعبان زما میاشت په درود باندې ښایسته کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي هغه روژه د امت میاشت په مغفرت باندې ښایسته کړي مغفرت ته الله څخه وغواړئ استغفار ډېر کې وایست محترمینو زموږ مسلمانان خو اوس داسې سوي دي چې ګناهونه نور کال نه کوي په رجب او په شعبان او په روژه کې کوي محترمینو د دې میاشتو قدر وکړي د دې میاشتو احترام وکړي په دې میاشت کې روژې ونیسي خیراتونه وکړي نفلونه وکړي هر عبادت چې مو په وس پرایي هغه عبادت وکړي الله به در سره راضي سي او الله دې له موږ تاسو څخه راضي سي او الله جل جلاله دې توفیق راکړي چې په دغه میاشت کې موږ ښه عبادت وکړو او په دې میاشت کې موږ هغه و شعبان ته ځان برابر کړو او په شعبان کې بیا رمضان ته ځان برابر کړو رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي دا داسې مثال لري وایي څوک په ژمي باندې په مني باندې غنم وکري مځکه هغه یوي کې غنم وشني خو د ژمي باران ته انتظار چې د ژمي باران پر وسي هغه غنم راشنه کړي خو بیا د پسرلي بارانو ته انتظار چې بارانونه پر وسي غنمو ته ترقي ورکړي خو رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي په دوبي نو بیا هغه دا رصد واخلي غنم وریبي نو دغه د رجب په میاشت کې باید سړی تخم وکري عبادت ته ځان چمتو کړي او په برات کې باید سړی اوبه کړي د عبادت اوبه کې په تقوا او په روژه کې نو باید سړی حاصل واخلي چې هغه الله جل جلاله صائمینو ته د رمضان هغه جنت ورکوي نو که سړی رجب په عبادت ورتېره کړي او شعبان په عبادت ورتېره کړي د برات میاشت نو په روژه کې چې کم انوار دي او کم رحمتونه دي هغه بې لاسته راسي او که دغه دوی میاشتې کې دی غافله وي نو هغه د روژې د برکاتو څخه به هغه بې حصې او بې برخې وي الله دې موږ ته توفیق راکړي چې دغه عبادتونه په دې میاشتو کې وکړو والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته